خسر غب شپ خو به تاسو سره لګوم او داس د چې لګ بډیز وذ نجیب نو زه دا غواړم چې زه یو لوب تاسو سره ولګوم دغه د ټریفیک دغه چې کومې دی علاوه پرتی دا تاسو والي چې تاسو نو تاسو کوم تاسو ماته اغه اشاره کې جواب راکوي چې او یا نه دواړه به یو ځای جواب او دواړه به یو ځای جواب راکوي چې او یا نه صحیح دی جی ښه نو تاسو دا والي زه به تاسو ځان ریډي کوم سوال لپاره صحیح دی جی ښه اولنې ته پوز دی فلم کې اکشن سین کوي نو تاسو نه کله داسې څوک په غلطۍ سره لګېدلی دي په څوک یا په سپېړه غلطۍ سره څوک سره تاسو سره څوک لګېدلی څوک د نه څوک هغه ما نه فایټر یو لګېدلی هغه پر په پوزه لګېدلی بیا په هغه باندې بلیډینګ شروع شو زه ډېر زیات دغه شی هم ما زموږ یو فایټ انسټرکټر شیر خان نومې دی هغه ما پلته والی په دې دی زما خیال دی دویم فلم خجی او دا هم پورا جبره وته وا خو بهرحال دونه پاورفل تاسو دومره پاورفل ته پته نه وکنه هغه موږ ډېر پاور استعمال جی جی او جلدی زیاتی کړه صحیح خسر دویم سوال په فلم کې په جنې باندې جګړې وی کنه نو په ریل لایف کې کله په جنې باندې جګړه کړې ده نه شایسته تاسو ته وګورئ بیا جواب نه تاسو هغې ته نه داسې چپه او کې تاسو جواب او دی ښه نه دي شوي داسې ښه درېیم سوال دی کله داسې شوي دي چې فلم کې جنې اوچتوي خو هغه ډېره زیاته غټه وي نو تاسو ډایرکټر ته ریکویسټ کړي چې دا سین لږ بدل کړي یاره تقریبا زه خو جنې اړ اوچتوم تاسې نه اوچتوي بس چېرته یو فلم نیم کې ما یو جنۍ چته کړې وه مطلب جنۍ خو خیر اوس هغه محترمه ده زموږ لپاره سبا شاهین میډم ښه نو هغه ډېره هیوي ویټ وه هغه وخت کې زه لږ ډېر زیات کمزوری وم ما ته دا چوته کوي نو مې اوس خدای نه چوته یې څنګه چوته کوي خو بهرحال ما ته ټرای کړې وه ما یو ځل شاهد صاحب چوت کړی و دا اوس خو ډېر سنل دی هغه وخت ډېر زیات هغه ویټ و او ما چوت کړی و ما طارق جمال صاحب چوت کړی و واو دا هغه لاسونه هم شاته په ځمکه وخپې لاندې په ځمکه بیا دې ما اوچت کړی بیا زه د ده لاش راوړم او ما ته ډایرکټر سټارټ جوړ کړو چې دا جي دا پوړی په دې به خېږي بیا یو 10-15 پوړی مې نو پیدا د ما په اوږه دی او دې ما روان کړی دی پله نو مې خدای مګر که ده خو په وښویده دی خو په ځای ولاړ وي خو زه به چېرته پروت یم ښه سر د فلم هیروین باندې چېرته په رښتیا مین شوي یې نو تاسو به اول تاسو جواب سو هیوي چې رښتیا جواب هم راکړو ښه داسې شوي نه نو هیروینانې خو ګوره نه په ریل کې لږه په رښتیا خامخا هر چا نه متاثر نو دا بیا هغه فلم ختمېدو پورې مینتوب و که نه لږ وخت مینتوب نه خوښېدله د هغې ودونو پورې یې شکو چې د هغې ودونه وشو بیا کیسه ختمه سر ستاسو چې کله دې نه مخکې چې تاسو فلم ستاسو خو فیملي بیکګراونډ ټول ستاسو والد صاحب تاسو فلم سره ډېر زوړ نو ستاسو چې کله فلم ته نوي راغلی نو ستاسو کوم هیروین خوښه وه بس هغه وخت کې خو یاسمین خان وه زبردسته هیروین وه ډېره ښه آرټسټه وه او زما خیال دی چې د پښتو بهترین اکټر وه نو ډاټ صحیح سر ستاسو جی بالکل سیم یاسمین خان میډم خدای دې وبخي مطلب یو کلاس و تر ننه پورې مطلب کلاس هم هغې سره دی کلاس بیا بل چا بل چې کوم زموږ ماشینوالی نو که هم یاسمین خان سره ما ډېره ناسته پاسه لکه چې فرسټ ټایم موږ سره میلاو شوی نو دې په هغې کې کښېنولې وم هغه وخت زه ډېر ورکوټ یم تاسو وټساپ کې چې پروفایل دی هغه وخت تقریبا بالکل همدقه دا زموږ فلم جوړېدو هغه وخت کې ارمان ښه دا ښه سرور پوښتنه کله دا شوي دي چې تاسو فلم مو ریجکټ کړي وي چې دا زه نه کوم بیا پرې وروسته پښیمانه شوي یې داسې کوم فلم چې اول مو ته انکار کړي او بیا هغه چې جوړ شوي یعنې بل چا اگر بیا تاسو وي چې یاره دا فلم مې نه وی پرېښی نو ښه به وه اصل کې زمونږ چې کوم موویز دي که نه او زمونږ چې کوم فیلډ دی یا زمونږ چې کومه انډسټري ده هغه ډېره وړه ده جی نو موږ که څوک فلم کې وانخلي هغه وخت خفه شو خو داسې چرې نه دي شوي چې موږ نه یو فلم مس شوی یا موږ مس کړی او تاسو ویلي چې که نه هغه چوایس موږ سره داسې نشته ولې هغه یو وي چې انډسټري یو بګ انډسټري په هغې کې
داسې چوایسز دي ځینې اصل کې ما تاسو جواب خو ما ونه لیدو نو تاسو ما چې مقرره کوي کنه نه نه وخت به تاسو دغه کوي بورډ به راته ښیي دا دی او ښه جي اصل کې زموږ جهانګیر خبره هم صحیح ده خو بهرحال زموږ انډسټرۍ کې موږ کوشش کوو چې یاره د انډسټرۍ دپاره موږ کار وکړو نو خامخا چې فلم جوړېږي نو سړی وایي چې یاره دا فلم ما کړی وی نو ښه خبره به نو خو سر داسې هم ده که نه اکثر هیروز یا د هیروینز لکه نور انډسټري چې ګوري یو بل سره نه لګوي چې فلاني پکې نو زه کار نه کوم نو ځکه ما دا نه دا د خدای شکر ده دا دونه کم دغه نشته دا که چېرته وقتي طور باندې موږ چېرته کې اخوا دېخوا شو نو ګینې هغه داسې لانګ دغه نه داسې نه شو چې تاسو کولی چې جهانګیر درځنو یا جهانګیر سر ویلي چې راشو نه نه دا ډېر کم دا به سټارټ کې هغه چې کله مثلا خبره هغه رایزنګ پیریډ و یا هغه موږ کم ټایم جوړېدو نو هغه ټایم کې لږ دا شیزونه به وو اوس خو مثلا خبره زما خپل پوزیشن دی جهانګیر په خپل پوزیشن دی ارباز په خپل پوزیشن دی دا هر اکټر خپل خپل یو دا تاسو ما ځکه چې اوس نن سبا خو دا شی نشته دی دا یو پرابلم لکه تاسو دواړه چې ما راغوښتئ نو وایي یو زه خبر یم یو بر الله خبر دی او ما یې که دوی دواړه راغل ځکه چې ما تاسو دواړو ته نه ویلي دی کنه ما نه غوښتل چې تاسو خبر شئ نه او تاسو زما ایکسپریشن به هغه وخت چا نوټ کړي چې کله دوی رادن نه شو ما داسې کتل چې اوس دوی څنګه میلاوي خو تاسو میلاو شي غاړه میلاو کړه ښه رول مو نه وي خوښ خو هیروین دپاره مو هغه رول کړی وي هغه فلم چیرې دا هیروین چې ده که نه دا پکې زما خوښه ده بس دا رول به وکړم سر اصل کې هیروین خوښول دغه نشته خو مطلب موږ یې تر څو پورې نن پورې څومره موویز کړي دي جی که نه نو دا د الله احسان دی زموږ په هېڅ کمال نشته چې هیرو لازم دی هیروین لازمه نه ده صحیح د موږ سره مختلف هیروینې راغلي دي ها زه سپیشلی چې کوم تاسو چې مینه کړې ده ما یې نجلۍ سره مطلب هغې سره ما کار دومره وکړو چې هغې نه بیا اوسېدل بیا ما لپاره عادت شوه سره عادت مې شو بیا هم د هغه عادت نه تنګ شوم زه یو وخت نو ما ریکویسټ وکړو فلم ډایرکټر ستا پروډیوسر ستا چې یار پلیز زه دا نه وایم چې دا تاسو ما دی چې دا ما دی خو زه تاسو دا ریکویسټ کوم چې ما سره ما دی یاد بس دی نو کېدای شي ستاسو آن سکرین کیمستري ډېره ښه وه ډېره ښه وه صرف د هغې د وجې نه د هغه کیمستري ځکه ښه وه چې ریل لایف کې ستاسو کیمستري جوړه هغې پیریډ ډېر اوږد و د هغې هیروینې پیریډ ډېر زیات اوږد و بس بیا هم د ده پیسه کې رسېدل او تاسو ته د دې مینې پته وه د دې مینتوب د دې پته وه ستاسو ته نه نو هغه مینتوب خو خیر داسې دغه نه و لکه ده مثلا خبره زما خیال یې 50-60 فلمونه به یې سره کړي ځکه چې زموږ به کوم فلم جوړوي جهانګیر به پکې و نو هغه به پکې وه نو داسې بهر فلمونو کې به هم بیا دغسې وه نو خدای دې خوشحاله ساتي اوس نارمل کې ده نو بس دغه دغه باقي